طالبان چې خبرو کی کنه چې دا کار به کومه نه داسې مخلوق ته چې ګوره بیا رهنې کول ګران دي. هندوستان کې یو بزرگ تیر شوی د شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه، لوی محدثو، دومره پاک انسانو چې په لاره باندې به تشریف وړلو نو په مخ مبارک باندې به داسې رومال راچولی و. چا ورته حضرت وی تاسو ولې داسې کوئ؟ ناغه ورته یو ځل د خپل رومال په سر کو سی ورته ونه وی خو د خپل پټکې مبارکې او یا د رومال دا ورته په سر باندې واچولو چې وی کتل ناغه انسانان څوک خرونه ښکارېدل، څوک څه ښکارېدل، څوک څه ښکارېدل. دا ولی الله او خدای پاک جل شانه دته کشف ورکړی و. بعد نیکان خلق شته چې هغوی ته کشف کیږي، لکه علامه احمد علی لاهوری رحمت الله علیه، شیخ التفسیر علامه احمد علی لاهوری رحمت الله علیه، هغه دا صاحب کشف و. نو د یو ځل طالب ته سبق خیلو، سبق ورته خیلو، نو طالب جان ورته وی حضرت هندوستان کې یو بزرگ د دغه په قبر باندې به خلکو داسې میلې کولې. اوس هم زموږ په علاقه کې څوک وایي راځئ چې پیر بابا له لاړ شو، څوک دا موږ سره چې لنډ ده دا مرزا ګل بابا له، څوک وایي دله به لاړ شو هلک، او چې به یې لاړ شي بیا هلته ټول ترانې او طبلې وایي، بیا هلته تماشې او نندارې کوي. څوک یې مس بابا له به لاړ شو، او بیا چې لاړ شي نو بیا هلته ټول لګې وي، منځونه نه پېژني، ذکرونه نه پېژني، او چرسونه او لګې وي او ډمامې لګولې وي. نو شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه ته هغه شاګرد وی حضرت زم دې میلې له ځمه. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه، شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمیل وی ته خو خپل سړی، مونږ خو خلق منې کوو او ته خپل سړی او ته وایې زه دا کار کومه. وی خپل سبق وایه چې سبا ورځ شوه وی حضرت زم دغې میلې له ځم. زمونږ علماء کرام فرمایي وی طالبان ګوره چې یو خبره وکړي هغه به یې ګوره هغه کار کوي. طالبان چې یو خبره وکړي که نه چې دا کار به کومه نه داسې مخلوق ته چې ګوره بیا رهنې کول ګران دي. شاه صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی ښه هغه ته پته ولګېده چې ما دا شاګرد خو صبر نه کوي او دا وایي چې دا سبق باندې هم بیا نه پوهېږي، ځکه هغه دغه په دماغو کې و، میله په دماغو کې وه. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه هغه ولې یو چټ ولیکلو او وی چې لاړ شي نو وی هلته به یو ونه وي ونه او هغې کې به یو سپین ږیری سړی ناست وي او هغه له به دا چټ ورکړي بیا چې ته څه کوې کوه. حضرت شاه صاحب شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه چې دا چټ ولیکلو او طالب جان له ورکو نو طالب جان په لاره کې ګوري، طالب جان پې نه پوهېږي او چې لاړو نو هلته چې وکتل په هغه ونه کې یو سپین ږیری بابا ناسته، یو بزرګ سړی ناسته او دا والا ورخطو، نور خلق نه ویني ښه، او دا والا ورخطو او دا چټې والا ورکو چې هغه وکتو هغه په خندا شو او د جیب نه یې پن راویستو قلم او د دې چټ په شا باندې هغه لیکلو کل وی لاړ شه دا استاد صاحب له ورکه. نو هغه طالب جان وایي وی زه په څه پوه نه شوم، هغه میله رانه هېره شوه او هغه چټ مې استاد صاحب له راوړو. وی چې د هغه خبره ګوره ما هم نه پوهېږم، هسې کرښې دي په کاغذ باندې. حضرت شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه له مې چې چټ راوړو چې هغه وکتو هغه هم په خندا شو. امام صاحب په دې راز خو زه پوه نه شوم چې ستاسو چټ مې وښودلو نو هغه په خندا شو او چې د هغې چټ مې وښودلو نو تاسو په خندا شوئ. نو هغه شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه وفرمیل هغه طالب جان ته وی طالب جان دا د دغې بزرګ روح دا کم باندې چې دا میلې کېږي دا د دې بزرګ روح او ما ورته دا ووي چې ته دومره نیک سړی او تا باندې خلک دا میلې کوي او داسې ناروا کوي، ته دی ته اړو څه وایې نه. نو یې ما ته یې په دې چټ کې ولیکل چې زه خو دویم جهان ته تللی یم، زه خو دنیا نه تللی یم، زه خو آخرت ته لاړ یم
او دا خو د ژوندو علما کرامو کار ده. نو ما ته دا لیکلی دي چې ته یو طالب نشې پوهولی او زه د آخره څه پوه کړمه. تا ته یو طالب جان وي چې حضرت زه دې ځای له ځمه او بیا دنه رئیسار نه شو بس لاړو دنه، نو زه دا ما باندې چې د آخره راځي دا میلې او ټېلې کوي او څوک چرسونه او څوک ربابونه وایي، نو زه دی څنګه پوه کړم؟ زه خو دویم جهان ته لاړ یم. دا خو اوس د ژوندو علما کرامو کار ده. رونو دغه کار ګوره شریعت مبارک کې ناروا ده.